شوې ده که څنګه؟ ولا بیماری خراب کړی وم. شعر مې نوي نه وي لیکلی، نو دې کتاب کې به داسې ګورم چې مطلب هغه ډېر مې نه وي ویلي، چې ډېر دې نه یا مې بیخي نه وي ویلي. داسې شعرونه به چې ما به نه وي ویلي. ښه ډېر ښه یا او هلو بیبیله مې ورکړه یاسره، ورکړه یاسره بیبیله مې موبایل ورکړه ته نه ګوري هملا ټول ټانکې ټانکې او ښه کلک زور دی م راکړه. نه نه ما پسې ولې نه 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 لږ سکات دی اول وي نه مړ بیا وي ما پسې دغه مه کوه ګاډي نه چې راکوشي ښه ډېر زور دی راکړه. نه نه مونږ داسې په خیر نه 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 داسې نه د خیر دی خدای دې خیر کړي ده. ملیکو به لیکلي چې څنګه زور دی. دغه تا اوس شروع کړی دی ګل دا چې دی دا شروع کړه نورې بندې وي نو خیر دی. ښه اوس شروع کړو که نه ای وایه کنه نو یاسر نومې دی یاسر نومې دی یاسر ته بیا نه بند کړه بند کړه دوباره وکړه. نه خیر دی دا په زنځیرونو به مې خود تړي چې لیونی شوی یم رڼا غواړم خدای لوریانو له مې رور ورکې کمزوری شوی یم امسا غواړم. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نیازه خان یم او راغلی یم شب قدر کتوزو ته چېرته چې زموږ ګران ملګری زید الرحمن عجز په ژوند کوي. علمجیب ورور هم سره د خپل ملګري د پېښور نه را روان شوی دی. زه او سیاب او یاسر چې د کیمرې شاته ولاړ دی مونږ د ملکنډ د دنګو غرونو نه را روان شوي او بس راغلو. وصال هم ناست دی دغه د پوک سره خوا کې ناست دی داسې ده که نه خو خاموش ناست دی. وصال دا زما د بچي نوم هم دی خو دا زید الرحمن عجز د وراره نوم هم دی نو د زید الرحمن عجز وراره را سره هم ناست دی. نو عجزه ډېر وخوش و که نه ته پکې عمرې له هم لاړې الله دې قبوله کړي او دا غزګي نه بیا پکې بیمار هم شولې اسپتال ته هم. نو په داسې حالاتو کې به سړی څه شعر ولیکي خو بیا هم علمزیب غوښتل چې یاره نیازک خانه زما به دغه میاشت شوټي وي او زه چې د بهر نه راشم نو زما په زړه باندې د دې شاعرانو لیده ډېر ارمان وي. خو په هغې کې یو زید الرحمن عجز هم دی چې د ده سره زه وردرېږم خبرې وکړم کښېنم او بس دې ما ته خواږه خواږه دغه شانته کې شعرونه ووایي نو زه به خوشحاله شم. نو بس دغه خاموشي ده او دغې توتانو ته چې ګورم نو دغه ټپه خو مونږ عالمزیب ته هم وکړه چې توتان پاخه شو خارو مړه شوه ما به سنډل دی به خوړل مشغول به ونه. نو توتان پاخه شوي دي نو څو شعر راته ووایه خوشحاله به شو. ډېره زیاته مننه نیازه خان ورور استاد علمزیب خان سیاب رور ولاړ دی یاسر د کیمرې نه شاته بل زموږ ملګری دی عباد رور. ستاسو راتګ ته په شریکه باندې ستړی مشي هرکلی او بیا شکریه هم ادا کوو چې په دغه مصروفه وخت کې راغلی. ستا د ډیوټۍ مصروفیات دې ورځ به چوټي وي. علمزیب رور دا بل ملګری د بهر نه راغلی دی او د هغې نه مو وخت وویسته راغلی نو ستاسو د الله قدر وکړي او شعرونه به زه دې کتاب کې وګورم. شعرونه راته ووایه او عباد د فرمان رور دی مسکت عمان کې دی. نو بس دوی ته به هم شعرونه راته ووایه یاره چې شعرونه واورو خوند یې واخلو. راننوځي مې د جوبل زړه پر هر کې هیرې راننوځي مې د جوبل زړه پر هر کې هیرې پیغلو ته ووایه چې نه کړي مازدیګر کې هیرې. ډېر ښه دی او د کلي خلک ماښامونو کې سینې ډبوي د کلي خلک ماښامونو کې سینې ډبوي د چا د خولې نه به ونرې پېښور کې هیرې. ډېر ښه دی د کلي خلک ماښامونو کې سینې ډبوي د چا د خولې نه به ونرې پېښور کې هیرې. دا هم یوه نښه د نازونو د ساده زړګیه پیغلې چې کله هم کوي چاته ګودر کې هیرې. ډېر ښه دی دا هم یو نښه د نازونو د ساده زړګیه پیغلې چې کله هم کوي چاته ګودر کې هیرې. اوس ورله ګرځي او دعا په زیارتونو غواړي مور ورته کړې وې د خړ ماښام په ور کې هیرې. ډېر ښه دی دا بیا ووایه یار ډېر ښه شعر دی. اوس ورله ګرځي او دعا په زیارتونو غواړي مور ورته کړې وې د خړ ماښام په ور کې هیرې. مونږ که ځان ستړی په دعا کو را به نشي امن مونږ که ځان ستړی په دعا کو را به نشي امن عجیزه مونږ ته چا کړي دي اختر کې هیرې. ډېر ښه دی او دا د ګمان نه دی ملګرو د یقین تصویر دی زما په ذهن چې راخور د کم جبین تصویر دی او ته ورته ګورې تا ته ګوري حیران کړی دی یم ته پې مینه یې که تا باندې مین تصویر دی. ته ورته ګورې تا ته ګوري حیران کړی دی یم ته پرې مینه یې که تا باندې مین تصویر دی. لاس کې څادر په اوږه لور په خپو شلېدلې څپلۍ دغه زما د بېوسۍ څومره نیازبین تصویر دی. ډېر ښه دی
لاس کې څادر په اوږه لور په خپو شلېدلې څپلۍ دغه زما د بېوسۍ څومره نیازبین تصویر دی څوک د شلېدلي پوزکي د پاسه وږی ناست دی چاته هر څه ډېر دي د پاسه چاته هر څوک په شلېدلي پوزکي به څوک د شلېدلي پوزکي د پاسه وږی ناست دی چاته هر څه ډېر دي د پاسه په قالین تصویر دی او ټوپک په لاس خلک ولاړ ټوپک په لاس خلک ولاړ دي لاندې مړه ماشومان ټوپک په لاس خلک ولاړ دي لاندې مړه ماشومان زما د قام نه چا جوړ کړی یو سنګین تصویر دی او نن یو مزدور بچو ته وی دغه بنګله وګورئ دغه زما د خوالو جوړ تازه ترین تصویر دی نن یو مزدور بچو ته وی دغه بنګله وګورئ دغه زما د خوالو جوړ تازه ترین تصویر دی په سوچ کې تللی دی عجز سر ته یې لاس ایښی دی د ریګ د پاسه یې جوړ کړی یو غمګین تصویر دی او یو 3-4 شیونه نوی نیازک خانه چې ستا عکسونه کتابونو کې زاړه شو ستا عکسونه کتابونو کې زاړه شو اسویلي مې پر هرونو کې زاړه شو او پښتونخوا کې د زانګو ماشومان هم په بارودو او بمونو کې زاړه شو پښتونخوا کې د زانګو ماشومان هم په بارودو او بمونو کې زاړه شو ستا تصویر مې پکې یو هم ځوړند نه که ټول میخونه دیوالونو کې زاړه شو ستا تصویر مې پکې یو هم ځوړند نه که ټول میخونه دیوالونو کې زاړه شو او څه بنګړي مې د لالي په کټ مات کړی څه بنګړي مې په تاهونو کې زاړه شو څه بنګړي مې د لالي په کټ مات کړی څه بنګړي مې په تاهونو کې زاړه شو او اوربل ترېنه اکثر یوسي سیلی په تناره اوربل ترېنه اکثر یوسي سیلی په تناره ولاړه چې وي کله لیونی په تناره الله خو دې د خپل وطن ثواب وکړه جانانه علمزیب ورور ته یې ډالۍ وي چې الله خو دې د خپل وطن ثواب وکړه جانانه دعا درته کومه په بلې په تناره الله خو دې په خپل وطن ثواب وکړه جانانه دعا درته کومه په بلې په تناره زما خو زړه نری و ما ته هم جانان را یاد شو وخلې چا په چا پسې سلګۍ په تناره زما خو زړه نری و ما ته هم جانان را یاد شو وخلې چا په چا پسې سلګۍ په تناره بېروره خور یو خواته شي او ډېرې اوښکې تویږي چې پیغلې کړي خبرې د سیالۍ په تناره بېروره خور یو خواته شي او ډېرې اوښکې تویږي چې پیغلې کړي خبرې د سیالۍ په تناره لالې مې خدای نوکر که هر ارمان به مې پوره شي له خدایه مې غوښتلې وې والۍ په تناره لالې مې خدای نوکر که هر ارمان به مې پوره شي له خدایه مې غوښتلې وې والۍ په تناره سکروټو به یې خپې پولې پولې کړلې عجزه د مور به مې په خپو نوې څپلۍ په تناره سکروټو به یې خپې پولې پولې کړلې عجزه د مور به مې په خپو نوې څپلۍ په تناره او ښکارېږي جوړ په نظر دغه کار کوي او جاړي ښکارېږي جوړ په نظر دغه کار کوي او جاړي زما له محبته چې انکار کوي او جاړي او په ډېره موده پس مې مسافر لالې راغلی قیسې راته د خپل لوټ شوي ښار کوي او جاړي په ډېره موده پس مې مسافر لالې راغلی قیسې راته د خپل لوټ شوي ښار کوي او جاړي د ځان سره لګیا ده چې ماښام شعرا نغلل یو کونډه د بچو ته انتظار کوي او جاړي د ځان سره لګیا ده چې ماښام شعرا نغلل یو کونډه د بچو ته انتظار کوي او جاړي په دې باندې حیران یم چې دا څنګه یاران دي زما په جنازه باندې تلوار کوي او جاړي په دې باندې حیران یم چې دا څنګه یاران دي زما په جنازه باندې تلوار کوي او جاړي یارانو د بېروره خور واده دی نو دا ځکه ولاړه آینې ته د سینګار کوي او جاړي یارانو د بېروره خور واده دی نو دا ځکه ولاړه آینې ته د سینګار کوي او جاړي یو پیغله په وران ګودر ولاړه د عاجده د مینې دښمنانو ته ازار کوي او جاړي ګویا به نه شي که په کاڼو څوک خبرې لیکي ګویا به نه شي که په کاڼو څوک خبرې لیکي بد به کوي چې پښتنو له څوک سندرې لیکي ډېر ښه ګویا به نه شي که په کاڼو څوک خبرې لیکي بد به کوي چې پښتنو له څوک سندرې لیکي
په خپل بچي پسې قلم او کتابونه لیکي زما بچو پسې ټوپکې لیکي زغرې لیکي خدایه په سیمه پسرلی کې مسافر لالې مې ما ته چې کله خط لیکي پکې ګورګورې لیکي ډېر ښه دی خدایه په سیمه پسرلی کړې مسافر لالې مې ما ته چې کله خط لیکي پکې ګورګورې لیکي د نورو خلکو په شان نه دی چې شهرت وړی دی دا به حقیقت نه خاصه خبره ده که نه د نورو خلکو په شان نه دی چې شهرت وړی دی ستا عجیز لږ لیکل کوي خو ملغلرې لیکي ډېر ښه دی ډېر ښه دی زما وی چې د دې سره ښې عالمزی بوی چې مړه بس ګاډي ته ورختلی ما خیر دی خو چې دې بار څه کې ځي خو چې ما ملکڼ ته بوځي د زړه د کوره مې درزا راځي او ډېره راځي د زړه له کوره مې درزا راځي او ډېره راځي د زړه د کوره مې درزا راځي او ډېره راځي په یو سړي پسې جړا راځي او ډېره راځي او د بعضې خلکو ته مې سترګو کې دي سترګې ایښې د ځینې خلکو نه حیا راځي او ډېره راځي ډېر ښه یار دا بیا ووایه یار د بعضې خلکو ته مې سترګو کې دي سترګې ایښې د ځینې خلکو نه حیا راځي او ډېره راځي بې ګناه قید دي ګناهګار پکې آزاد ګرځي په دې نظام پورې خندا راځي او ډېره راځي بې ګناه قید دی ګناهګار پکې آزاد ګرځي په دې نظام پورې خندا راځي او ډېره راځي د ملا هډوکې یې خوږېږي خوب بېخي نه ورځي مور ښکالو مې د بابا راځي او ډېره راځي ډېر ښه یار د ملا هډوکې یې خوږېږي خوب بېخي نه ورځي مور ښکالو مې د بابا راځي او ډېره راځي د مونږ نه پس چې دعا غواړم مسافر اجده زما په شونډو نامه ستا راځي او ډېره راځي ډېر ښه یار ډېره مننه د پښتو ژبې د سیالۍ ورځ ده نننۍ ورځ د خوشحالۍ ورځ ده د پښتو ژبې د سیالۍ ورځ ده نننۍ ورځ د خوشحالۍ ورځ ده بیا څوک پښتون چا بې ګناه وجلې نن د باران او د سیلۍ ورځ ده ډېر ښه دی یار دا بیا څوک پښتون چا بې ګناه وجلې نن د باران او د سیلۍ ورځ ده نن به د خان بیګار له نظم افسوس صاحب نن مې د چوټۍ ورځ ده ډېر ښه دی او ولې د هر چا نه زنځیر تاو دی اورې شا نن د ازادۍ ورځ ده ولې د هر چا نه زنځیر تاو دی اورې شا نن د ازادۍ ورځ ده د مزدورانو نړیواله ورځ عجیزه نن د مزدورۍ ورځ ده او زړه کې د شک نشي چې چا ته ګورم تا ته ګورم زړه کې د شک نشي چې چا ته ګورم تا ته ګورم چې خپه نیولی شم او شا ته ګورم تا ته ګورم یقین دې وشه که په بل غرض در ګورم درته زه ستا په سترګو کې حیا ته ګورم تا ته ګورم بېګا مې خوب لیده دنیا ټوله د ښکلو ډکه زه پکې تا ته ګورم بېګا مې خوب لیده دنیا ټوله د ښکلو ډکه زه پکې تا ته ګورم مری مې غوټه شي او کار ته مې بیا زړه نه کېږي چې د ماشوم بچي ژړا ته ګورم تا ته ګورم خپل او پردي رانه په دې خبره ټول خفه دي عجیزه بیا هم ستا رضا ته ګورم تا ته ګورم ډېر ښه او ستا د کلي لارې دي څومره مزېدارې دي دا شیونه ما مخکې لیکلي خو بیا ته ملګرو وایي چې داسې د عزیز لالا هم دي نو زه به بخښنه هم غواړم که د هغه په ځمکه باندې ما لیکلي خو ستا د کلي لاره ده او ډېره مزېداره ستا د کلي لارې دي ډېرې مزېدارې دي سترګې دې معصومې دي شونډې دې خونکارې دي عشقه د ځوانۍ په مخ ستا د لاس نوکارې دي خویان دې خو د رور په سر هر غم ته تیارې دي ما حاجي صاحب مه کوه کونډې دې لاچارې دي بې له تا نه شپې زمونږ ډېرې ناقلارې دي دې چم کې د لوږې نه مارې دي کوکارې دي ستا د عاجز اوښکې خو ستا تلو ته ایسارې دي او دلته د هر یو څیز ګراني وینمه خو بس د وینې ارزاني وینمه دلته د هر یو څیز ګراني وینمه خو بس د وینې ارزاني وینمه د برکت نه یې خالي وینمه په هر یو کور کې ځانځاني وینمه مخکې خوبونه مې ځوانۍ کې لیدل اوس په خوبونو کې ځواني وینمه او په ژوندانه چې څوک
له مور پلار آزار شي که نه ډېره مشکله ده چې دا سړی په لار شي که نه په ژوندانه چې څوک د مور پلار آزار شي که نه ډېره مشکله ده چې دا سړی په لار شي که نه د دې وطن د خزانو به څوکیدار شي که نه خو چې اول خو د څلوېښتو غلو سردار شي که نه د دې وطن د خزانو به څوکیدار شي که نه خو چې اول خو د څلوېښتو غلو سردار شي که نه چې نصیب د خپل اشنا د لاس انار شي که نه داسې سړی د ورځ کې لس ځله بیمار شي که نه او مور به مې وې تورې جامې مې درله ځکه وکړې چې د اختر نه پس سکول له هم پکار شي که نه مور به مې وې تورې جامې مې درله ځکه وکړې چې د اختر نه پس سکول له هم پکار شي که نه غربته نیمه زندګي خو رانه تا وخوړه دا باقي ژوند دې د جانان له نومه زار شي که نه د ترقۍ په لار قدم اخلمه در به شمه خو چې بچي مې د ټوپکو نه اوزګار شي که نه د ترقۍ په لار قدم اخلمه در به شمه خو چې بچي مې د ټوپکو نه اوزګار شي که نه هر څه یې خوښ وي خو بچو له یې وړلی نه شي د خوا رجې سترګې د پټې په بازار شي که نه ډېره مننه او زړه مې سخت شوی دی په چا پسې اوس نه جاړمه زړه مې سخت شوی دی په چا پسې اوس نه جاړمه مطلب مې دا دی چې په تا پسې اوس نه جاړمه ډېر ښه دی زړه مې سخت شوی دی په چا پسې اوس نه جاړمه مطلب مې دا دی چې په تا پسې اوس نه جاړمه یا سیروزه یا اعتکاف او یا څلوېښت ورځې دین کې مشغول یم دنیا پسې اوس نه جاړمه یا سیروزه یا اعتکاف او یا څلوېښت ورځې دین کې مشغول یم دنیا پسې اوس نه جاړمه خور مې ویل په دې خبره مې اوس زړه راټول دی چې ته زلمی شوې نو بابا پسې اوس نه جاړمه ډېر ښه یا دا بیا ووایه خور مې ویل په دې خبره مې اوس زړه راټول دی چې ته زلمی شوې نو بابا پسې اوس نه جاړمه ناتر څه وخت ورسره دومره بلد کړی یمه تیرو کې خوښ یم رڼا پسې اوس نه جاړمه عجز به یمه خو فریب او دوکه پیژنمه ستا د دروغو په خندا پسې اوس نه جاړمه ډېر ښه دی نزدک خانه دغه دي نو ته پکې اوس دغه ځای کې لوګړي ساعت له کښېنو که نه مرکه که په ولاړ یم خو چې دی کښېني لږ شانته کې به کښېنو دې ځای کې دی ستړی شوی دی ګندې ورزش هم کوي او لکه ښه وجود یې هم سپک دی وجود کم دی سپک دی ما خو ښه شوی دی اوس نه ښه شوی وجود دې سپک شوی هغې نو که ته راله چې اوس هغه شانته نه هلک یم اوس بیخي ډېره زیاته مننه ملګرو زیت الرحمن عجز ورور مو واورېدو او د هغه د شعرونو د خوند اخیستی کوشش کوو چې بیا به د شعرونه ریکارډ کړو د عالمزیب ورور ډېره زیاته مننه د عباد مننه د سیاب او د یاسر او د ګران کشر وصال ډېره زیاته مننه چې په دغه ځای کې راټول شو عجز ورور راته شعرونه وویل الله دې راته تاسو ټول ملګري ژوندي لري د الله په امان